او بل قبرستان ته. عجبه خبره ده چې موږ په یوه مسجد کې لمونځ سره کوو، یوه کلمه وایو او ډېره زوروره نه میړې ډبل سیټر ګاډۍ رانیولې ده، خو ویې زغمه په موږ باندې یې ولې خرڅوې؟ ستاسو بلډ پریشر ډېر های دی، ما ته یو حکیم را معلوم دی، هغه پوړۍ درکوي. تاسو دلته راسئ، کښېبنو، لږ خبره په ناستو هم سره کوئ. دا ښه دي. زه په دغه باندې په مابین کې راغلم، که نوس یې بیا یو بل در سرو سره نیول. تاسو راسئ کښېنئ پلیز. جی مانو د خدای پار دی ماما اورېدل دي چې تاسو په دا پروګرام کې روغه جوړه کوئ. زموږ هم ډېره زړه بدي سره را روانه ده، زموږ هم یو غم وخوره. بالکل بالکل. تاسو دا راته ووایه چې تاسو په مابین کې څه کیسه راغلې ده؟ مانو سوځي دا شونډه وره دا لوی مخې راڅخه. مانو زما میړه مټر رانیولې دي، شکر دی خدای را کړی ده په ښه بنګله کې اوسو. زامن په انګریزي سکول کې سبق وایي، دغه راڅخه سوځي، وسوځه لکه سوځلې ډوډۍ. یو هوس دې خاورې سه، زه به سوځم، هغه هم تاسه سوځې. خو ته ستا میړه ستا زامن، شکر دی میړه مې ټیکهداره دی، که نه نو غواړم نو 3 ګاډۍ رانیولی سم. بالکل صحیح خبره. نو رانیسئ ولې نه، خو رانیسئ. جوپان ته مو اډر استولی دی، د خیره ګاډۍ به راسي، هو به یې ګورې. امان الله بله فریج پکښې دی، ډوډۍ هم دننه پکې پخېږي، او هغه څه ورته وایي کوم چینل دی، پی ټي وي بولان، هغه هم پکښې دی. پی ټي وي بولان وایم میړه دې خطابه هسې خواره کوي، والله که دې یا موټر ولدی یا شی، هغه زوړ موټرسایکل به یې هغه به تسي ښه دی چې نه یې رانیسي. وایم ته ولې سوځې؟ یو سوځې خواره کوي. تاسو د ټولو څخه مخکې ماته دا ووایاست چې ستاسو تعارف څه دی، تاسو یاست څوک؟ دواړه پر لګیا یاست لکه هغه بې بریکه ټرین، نه پر سټیشن درېږئ نه پر جنکشن درېږئ. یاره امان الله دا زما د میړه د اکا د زوی مینه ده. نو خو څه یې ووایه چې دا مې ورېنداره ده. الله دې نه کړي چې دا زما ورېنداره سي، ورېنداره دغه رنګه وي، خپله ولاړه سي، بچیان هم په موټر کې کښېنوي، آیسکریم ور واخلي، بیا ناوخته راځي، زموږ د کور له مخه موټر ته هارن ورکوي، او بیا کله ټیپ په زوره کي. خود دې سوځم خوارکیه، خو زه تا په سوځم. وایم ولې تا موږ نه سوځولو په دا رنګ چې هغه خپله زړه ولایتي غوا مو رانیولې وه، خپله یې مانوله کوچنیان یې په شلومبو لمبول، او موږ خورا په وچه ګوله باندې شلومبو یې لمبوله. یاره کمال کوي. دا مو اول وار دا پیشن ولیدی، خلک ګرسره په شلومبو باندې لمبېږي. وسوځه خواره کوي، مخکې مې خو په شلومبو لمبول، تر ننه بعد به په مستو لمبومه. بس ما ته بیا خبر راکوه، زه لاندې کټورۍ ورته ږدم، 1 کیلو وزه درڅخه. همشه که ما هم ستا و غوا ته زار نه ورکړله نو زما نوم به هم توتکۍ نه وي. شکر دی زما هم کوشنیان ستا، که ستا موټر مې لیکي نه کړی نو ما هم پستکۍ وکړله. کوشنیان دې څو دي؟ ایکسکیوز می؟ 12. اوهو 12 کوشنیان د ګاډۍ خانه در خرابوي. توتکۍ او پستکۍ، تاسو دواړه زما په خیال دلته د روغې دپاره راغلي واست، مګر تاسو دلته جنګ شروع کړئ. هم د دې سره به روغه کوي دا زما چوټه. ته به چې تا سره به زه روغه وکړم، تا سره خو زه ګر سره روغه نه کوم. ورې تاسو دا کم جنګونه سره کوئ، تاسو ته ستاسو کوشنیان ګوري، هغوی هم یو د بله څخه کرکه کوي، او بیا دا کوشنیان رالوی سي، د دغو څخه بیا تربرونه جوړ سي. ولې داسې کوئ؟ مور چې ده هغه د کوره څخه جنت هم جوړولی سي، دوژخ هم جوړولی سي. نو چې جنت سته، تاسو دوژخ ولې ځینې جوړوئ؟ تاسو باید چې یو د بل روغه سره وکړئ. تاسو دواړه ورېندارګان یاست، د 2 وروڼو معاینې یاست، تاسو کور په اتفاق کولی سئ، تاسو میړونه سمجاولی سئ. امان الله په ژوند کې د امان الله رښتیا خبره وکړه. یو توتکۍ خوره، هغه خو پرېسه خاله زموږ په کور کې راتله، ویلې چې کوشنیان په شلومبو لمبوه، ښه دی چې دا تربور باندې شور بل سي. یو
وا ما ته هم پولیس خاله دا مشوره راکړې ول د کورو مخ ته یې تېرېږه چې ماښام د چکره څخه راسې وټۍ ته لوی اواز ورکړه او په زوره زوره رن وه هاي توته کوي هاي پسته کوي ما نور ته داسې وکړه ته بې د سندره وښکاره کړه موږ ځو پولیس خاله ټکو درځه